और हम हमेशा से आपकी मदद की है। हमने अगर شکیلا هزاره پیغله ده چې په پولیو مخنیوي پروګرام کې له تیرو 3 کلونو کار کوي او د خپلې سیمې ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکوي. د دې ترڅنګ هغه د سیمې خلکو ته د پولیو پر ارزښت هم خبرې کوي چې له برکته یې اوس په سیمه کې له پولیو قطرو د انکاري ماشومانو شمیر 0 ته رارسېدلی دی. شکیلا په پولیو ضد کمپاین کې د کوټې په هزاره ټاون سیمه کې په کوڅو او واټونو کې ګرځي او د هزاره قبیلې 900 ماشومانو ته ویکسین ورکوي. ازما خپل کمیټې دی، هزاره کمیټې دی، دلته ازما چې دی 1200 کورونه دي. زه هغه سره خبره وکړم، هغه ته معلومات ورکړم، هغه پولیو وایرس دپاره وایم، هغه پولیو ویکسینیشن دپاره هلته هغه یې کنوینس کوم. موږ هغه ته وایو چې ډېر خطرناک بیماري دی. یو پله چې نجلۍ یا هلک هغه بیماري مبتلا کېږي، پیر بیماري علاج نه کېږي، هغه ماشوم آینده دپاره سخت کېږي. په کوټه کې هزاره ټاون او مری آباد هزاره میشت سیمې دي. د سیمې سیاسي او قبایلي مشران هم د پولیو پروګرام ملاتړ کوي چې د ویکسین له لارې د وایرس مخه ونیسي او د وایرس په بشپړه توګه په له منځه وړلو کې ونډه واخلي. امان الله حیدري هم د سیمې یو سیاسي مشر دی چې له پولیو مخنیوي پروګرام خوښ دی. ما په علاقې کې هزاره ټاون پولیو سیستم چې دی ډېره ښه روانه ده. په دې علاقه کې یو هلک یو لوري هم انشاءالله د بیماري نشته او د دې عمله د پولیو والا عمله د پولیو والا کم چې افسران دي زموږ په علاقه کې راځي، زموږ علاقه والا هم تعاون کوي، دا موږ سره تعاون کوي. انشاءالله زموږ علاقه کې ډېر اطمینان ور مکمل شی دی. د بلوچستان روغتیايي چارواکي وایي روغتیايي کارکوونکي چې د ویکسین په کار کې خلکو ته څومره زیات لاسرسی ولري دا د ویکسین په کار کې په ګټه تمامیږي او د ریفیوزل 0 ته رارسول د وایرس په له منځه وړلو کې مهم رول لري. چې هر ماشوم ویکسین سي د وایرس د خپرېدو چانس به کم سي. د هیلت د ټیمانو او د کمیونټي د ټیمانو د دواړو یو ذمهواري جوړه شي. دا د دواړو په کولیبریشن باندې کېږي. اول واره تر ګډو د اویرنس سیشن سي کمیونټي موبلایز سي چې د ویکسینیشن څومره افادیت دی او پر روان وخت کې دا د څوري بیمارۍ روکتام کوي. چونکې زموږ خپله لکه انډس هاسپیټل په تعاون باندې موږ ډېر زیات پروګرامز کوو. په هغه کې تر ګډو د اول واره د ویکسینیشن اویرنس دی او بل د کمیونټي څخه دا پکار دی چې کوم ټیمان ورځي دوی له باقاعده د هغه فولي سپورټ کوي. په کوټه کې د پولیو کمپاین په هغه سیمو کې هم ترسره کیږي چیرې چې د هزاره ترڅنګ ترکمن، ازبک او نور لږکي میشت وي. په هر سیمه کې د هغې ژبې ویونکي په پولیو مخنیوي پروګرام کې اخیستل سوي او کار کوي چې کمپاینونه په مؤثره توګه ترسره سي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، کوټه.